السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم مستنه کړی ده چې الله جل جلاله ته کوم عمل ډېر محبوب دی. محترمه دا کیسه موږ مخکې هم وړاندې کړله. خو یو وخت جناب سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم بارک صحابه کرام سره ناست و. رسول الله صلی الله علیه وسلم مات د دنیا څخه دغه شان خوند راکوي. ابوبکر صدیق راته نوم مبارک دغه شان خوند راکوي. عمر راته نوم ماته دغه خوند راکوي. عثمان راته نوم دغه خوند راکوي. علي رضی الله عنه دغه خوند راکوي. خو په مجلس کې دی ناست و. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته جبرائیل امین رالی چې الله جل جلاله وایي تاسو ته ما پوښتنه وکړئ که زه د اهل د دنیا وای ما ته به چیش خوند راکوه. نو بیا دې پوښتنه وکول چې الله جل جلاله وایي ما ته ارشاد او ضالین د ګمراهانو ته لار ښوول چې یو سړی پر نحق روان دی ته لار وښیه. دغه الله ته ښه خوند ورکوي یعنې او دغه رنګه محبت د فقراو سره کول او دغه رنګه کومک د هغه فقراو سره کول چې هغه اولادونه لري، معاصرین وي، مسکینان وي، خو اهل عیال وي. او جبرائیل علیه السلام بارک وویل چې یحب رب العزة جل جلاله من عباده ثلاث خصال. د بنده سره الله جل جلاله درې شیان خوښوي، ډېر خوند ورکوي. بذل الاستطاعة، د خپل طاقت ټول په عبادت کې مصرفول. صحابه کرامو مبارکانو به دا پښې د شنې واوښتلې په لمانځه چې به ولاړ وله. موږ خو اوس پر ورک وو او پر چکه وو، پر نورو نارواو باندې تر سهاره پورې شپه دغه کوو، ورونه وو، ټي وي ته وو، په کرکټ باندې. لیکن بیا په عبادت کې بیا خپل طاقت نه مصرفوو. دغه څوک چې خپل ټول طاقت په عبادت کې مصرف کړي دا الله ته ډېر خوند ورکوي. والبکاء عند ندامة، په د پښمانتیا په حالت کې ژړل. سړي چې ګناه وکړي بیا پښیمانه شي او وژاړي چغې کړي الله ته چې یا رب ومې بخښه، دا ډېر خوند ورکوي. والصبر عند الفاقة، په وخت کې د مسکنت هغه صبر کول دغه الله جل جلاله ته ډېر خوند ورکوي. منبهات ابن حجر صفت لري شو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.